هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون اووه دېرشم لوسته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د حاصل لرونکو درې رقمي عددونو جمع کول دي. ګرانو زده کوونکو په تېرو درسونو کې مو د دوه رقمي عددونو د جمع کولو په برخه کې زده کړي وه چې که په جمع کې د دوه عددونو حاصل تر 9 لوړ سي لکه 15 10 شل یا هم په بله وینا دوه رقمي عدد سي نو موږ دا عدد ټول په حاصل کې نه لیکو بلکې یویز رقم یې په حاصل کې لیکو او لسیز یا دوهم رقم یې د راتلونکي مرتبې د لومړي عدد پر سر حاصلوو. د درې رقمي عددونو په جمع کې هم دا قانون هغه رقم دی. راځئ چې په مثالونو کې وګورو. لاندې عددونه جمع کړئ. لومړی عدد 384 او دوهم عدد 426 دی. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول سکرین ته متوجه سئ. موږ به په ګډه دا مثال د حاصل په پام کې نیولو سره حل کړو. لومړی ګام عددونه به په ترتیب سره په عمودي ډول تر یو بل لاندې ولیکو. دوهم ګام یویز مرتبې جمع کوو. دلته موږ 4 او 6 لرو. حاصل یې 10 کیږي. 10 یو دوه رقمي عدد دی. موږ زده کړي وه چې که د یوې مرتبې د جمع حاصل دوه رقمي عدد سو لومړی رقم یې لیکو او دوهم رقم یې حاصلوو. نو دلته موږ 0 لیکو او یو د لسیز خانې د لومړي عدد یعنی 8 پر سر د حاصل په توګه لیکو. دریم ګام په دریم ګام کې به لسیز او لسیز خانې جمع کړو. دلته 8 او 2 لرو. که یې جمع کړو حاصل یې 10 کیږي. یو هم حاصل لرو هغه هم ورسره یوځای کوو چې 11. دلته یو ځل بیا یو لیکو او یو د سلیز خانې پر سر حاصلوو. څلورم ګام د سلیز خانې عددونه جمع کوو. دلته موږ 3 او 4 لرو. د 3 او 4 د جمع حاصل 7 کیږي. یو هم حاصل لرو. ټول 8 کیږي. ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې موږ ته د سوال جواب په لاس راغلی او هغه عبارت دی له 810 څخه. په دې طریقه تاسو کولی سئ هر ډول درې رقمي عددونه جمع کړئ او صحیح جوابونه یې په لاس راوړئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د درې رقمي عددونو تفریق کول زده کړو. په مخه مو ښه.